اسلامي امارت د هیواد د اقتصادي ودې خودکفایۍ ته د رسیدو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو رامنځته کولو په موخه د نورو برخو ترڅنګ د زیربناو جوړولو او بیا رغونې ته هم پوره پاملرنه کړې ده. د زیربناو له جملې یو هم د هیواد په سطحه د سیمنټو تولیدي فابریکو جوړول دي. اسلامي امارت غواړي په کور دننه د سیمنټو د تولید کچه لوړه او په ودانیزو چارو کې ترې ګټه پورته کړي. په همدې موخه یې د بغلان د غوري او پروان د جبل السراج سیمنټو فابریکو پر فعالیدو سربیره په کندهار کې د شوراندام سیمنټو فابریکې د جوړولو چارې پیل کړي دي چې اوس مهال یې د جوړېدو چارې بشپړېدو ته نږدې دي. څه موده وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د شوراندام سیمنټو فابریکې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه او اړوندو مسؤلینو ته یې په مسلکي او معیاري ډول د کارونو د بشپړولو په اړه اړینې سپارښتنې وکړې. د یادې فابریکې کارونه د افغان انجینرانو له لوري پر مخ ځي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د شوراندام سیمنټو فابریکه کې اوس مهال د تخنیکي ماشینرۍ د نصب چارې روانې دي چې له بشپړ نصب وروسته به د سیمنټو تولید پیل کړي. یاده فابریکه دوه فازونه لري چې په لومړي فاز کې به په ورځني ډول له 1200 څخه تر 1500 ټنه سیمنټو د تولید وړتیا ولري او د دویم فاز په بشپړېدو سره به دغه کچه 3200 ټنو ته ورسیږي. په یاده فابریکه کې اوس مهال 600 هیوادوالو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې چې د سیمنټو د تولید په پیل سره به دا شمیره 2000 کسانو ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت د سیمنټو په برخه کې خودکفایۍ ته د رسیدو په موخه د جبل السراج دوهمې فابریکې د جوزجان د یتیم طاق او لوګر سیمنټو فابریکو قراردادونه هم د کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي چې د اکتشاف له بشپړېدو وروسته به د جوړولو عملي چارې پیل شي.